شاید تاسو هم داسې ډېرې ویډیوګانې لیدلې وي چې له ځینو دوستانو د ځان ساتلو توصیه پکې شوې او پکې ویل شوي له دغه ډول ملګرو سره مه ګرځئ یا له دغه ډول دوستانو سره راشه درشه تاسو هم ناکاموي. تاسو د ناکامۍ دلیل دا دی چې دغه ډول او هغه ډول دوستان لرئ. دغه ډول ډېرې ویډیوګانې به تاسو هم لیدلې وي. موږ په دې ویډیو کې د دې موضوع بالعکس په دې خبره کوو چې له کوم ډول ملګرو او کومو دوستانو باید په هیڅ وجه بیل نشو. یعنې داسې ورپورې ونښلو چې د بیلتون دپاره هیڅ دلیل پیدا نشي. څېړنو ثابته کړې چې که څوک دغه 6 ډوله دوستان ولري چې موږ په دې ویډیو کې غواړو اشاره ورته وکړو، نو بې له دې چې دوی د ډېر کوښښ وکړي نتیجو ته رسېږي او بریالي کېږي. شاید تاسو ته هم کله یوه پوښتنه پیدا شوې وي، هغه دا چې ولې ځینې کسان چې زموږ په پرتله یې ډېر کوښښ هم نه دی کړی، زموږ په پرتله یې ډېر زحمت هم نه دی ایستلی، خو بیا هم تر موږ ډېر بریالي دي. که د دې خلکو شاوخوا بررسي کړئ وبه وینئ چې په ډېر احتمال سره دغه ډول دوستان لري چې نن غواړو په دغه ویډیو کې خبرې پرې وکړو. اول، هغه دوست چې د ژوند لپاره یې کوښښ کوي. د دغې ډول دوستانو نه به نه بیلیږئ. د رقابت یوه ښېګڼه او ګټه دا ده چې که تاسو داسې ملګري ولرئ چې د ژوند لپاره هر ډول کوښښ کوي، نو تاسو هم ضد نیسي. له هغه سره په رقابتي بڼه راولاړېږئ او د خپل ژوند لپاره کوښښ پیلوئ او له ځان سره ووایئ چې هغه یې کوي زه یې ولې ونشم کړلی. حتی تاسو که یو ټمبل کس هم وایي، خو د څه وخت په تېرېدو سره چې تاسو د هغه خوارۍ وینئ، د هغه ملګري پرمختګ وینئ او پورته تګ یې وینئ، تاسو د خپل شاته پاتې وضعیت په اړه بد احساس پیدا کوئ. نو کوښښ کوئ چې ځان ورپورته کړئ او ځان پسې ورسوئ. جمران وایي تر ټولو بد څه چې یو څوک په خپل ژوند کې کوي دا دی چې پوهېږي څه غواړي خو بیا هم هیڅ ونه کړي. نو که پوهېږئ په ژوند کې څه غواړئ خو د دې غوښتنې لپاره مو هیڅ وخت کوښښ نه دی کړی، نو ضرور مو شاوخوا ته وګورئ. شاید ستونزه په تاسو کې نه وي، شاید ستونزه له هغه چا وي چې در ټول دي. هغه د کنفوسیوس په خبره که په داسې اتاق کې اوسېږئ چې تر نورو ښه یئ، تر نورو لوړ یئ، نو په سم ځای کې نه اوسېږئ. هغه سم ځای نه دی د تا دپاره. د دې خبرې مطلب دا دی چې داسې دوستان پیدا کړئ چې تر تاسو لوړ وي. دویمه ډله، هغه دوستان چې تاسو ته نه وایي. بلکل هغه دوستان په هیڅ وجه مه پرېږدئ چې تاسو ترې غواړئ په چکر در سره ولاړ شي او هغوی درته وایي چې نه والله زه کار لرم. دوستانو د دې ډول ملګرو درلودل دوې ګټې درته لري. یوه دا چې د نه ویلو هنر درښایي، ځکه نه ویل ځینې وخت ډېره ګټور دي. او دوهمه ګټه یې دا ده چې د دوی نه ویل د دې لامل کېږي چې موږ د خپل وخت ارزښت موږ خپله هم درک کړو. جمران وایي وخت ډېر ارزښت لري. که یوه ورځ در باندې تېرېږي په دې معنا ده چې په راتلونکي کې به ته یوه ورځ کمه ولرې، یعنې د تا د راتلونکي نه یوه ورځ کمه شوله، نو مطمئن شئ چې ټولې ورځې مو په ډېره هوښیارۍ سره تېروئ. د دې خلکو په نه ویلو مه خفه کېږئ، ځکه دې خلکو ته خپل ژوند ډېر ارزښت لري او همدا په تاسو هم اغېز کوي. تاسو ته به هم ډېر زر د خپل وخت او خپل ژوند ډېر ارزښت ولري. درېیمه ډله، هغه دوستان چې له پرېمانه ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، ډېر مشکلات لري. د دغه ډول دوستانو نه هم مه بیلیږئ. که څه هم هر ډول دوستان زموږ په ژوند کې یو څه را اضافه کوي، خو تر ټولو ښه او تر ټولو ګټور دوستان هغه دي چې ډېر سرسخت او کلک وي. دا ډول دوستان به که څه هم ډېرې ستونزې لري خو همدومره حل لارې هم ورته لري. په دې ډول که تاسو خپله هم ډېر کلک او سرسخت نه وئ، خو دا ګټه به مو کړې وي چې د کلکو دوستانو په منځ کې ژوند کړئ. نو ستونزو ته په هېڅ وجه کم نه راځئ او د دوی په څنګ کې پرمختګ کوئ. جمران وایي دا هیله مه کوئ چې درېغه ستونزې مو کمې وایي، بلکې خپل مهارتونه لوړ کړئ، له ځانونو قوي انسانان جوړ کړئ. څلورمه ډله، هغه دوستان چې پیسو ګټلو پر ځای د خپلو مهارتونو په لوړولو پسې دي. دغه دوستان هم د تاسو په ژوند باندې ډېر اغېز لرلی شي. تاسو ته انګېزه درکوي تر څو تاسو خپل مهارتونه هم لوړ کړئ. پنځمه ډله، هغه دوستان چې ژوند کې د نظم راوستلو لپاره کوښښ کوي. موږ ډېر داسې ملګري لرو چې یوازې د وخت تېرۍ او ساعت تېرۍ لپاره ورباندې حساب کولی شو. خو موږ ته د هغه دوستانو درلودل ګټه کوي چې له کوښښ کولو نه ځورېږي، له زحمت نه ځورېږي او په ډېرو ارامۍ خپل کارونه مخته وړي. جمران باور درلود چې موږ باید په ژوند کې د دې دوو څخه له یوه نه ضرور وکاږو، یا له نظم څخه یا هم له پښیمانۍ څخه، ځکه نظم هم زحمت غواړي او پښیماني هم زحمت غواړي. دا به زموږ خپل انتخاب دی چې له دې دوو څخه د کوم یوه په مرسته مخته ځو. په دې اړه شوپنهاور ویلي هغوی چې د نظم له سختۍ تښتي تر دې د بدترې سختۍ سره د مخ کېدو په حال کې دي. شپږمه ډله، هغه دوستان چې خطر منونکي دي.
دا شاید د نورو په پرتله لږ څه جالبه وي، خو تر اوسه مو لیدلي کله مو چې انرژي کمه شوي او د کار کولو انګېزه نه لرئ نو غواړئ یو انګېزشي کلیپ، یو انګېزشي ویډیو، یو انګېزشي کتاب مطالعه کوئ، وګورئ تر څو تاسو په حرکت راولي. دغه دوستان په اصل کې همدغه کار ستاسو لپاره کوي او دوی واقعا د یوه فوقالعاده الهام سرچینه ده. جمران وایي که چیرته غیر عادي خطر ونه منئ نو مجبور یې عادي ژوند وکړئ. په دې اړه جورج برنارد شاو هم ویلي کوښښ وکړه څه دی چې خوښیږي ترلاسه یې کړې، که داسې ونه کړې مجبورېږي هغه څه چې ترلاسه کوې خوښ دي شي. دا ډېره جالبه ده. بیا یې هم تکراروم، کوښښ وکړه څه دی چې خوښیږي ترلاسه یې کړې، که داسې دې ونه کړل مجبورېږي هغه څه چې ترلاسه کوې خوښ دي شي. خطر منونکي دوستان د وخت په تېرېدو سره زموږ د ذهن هغه محدودونکي حلقې راکموي او دا راته ثابتوي چې موږ هم کولی شو. په پای کې باید ووایو د دې شپږ ډوله دوستانو درلودل ګټه کوي، 100 په 100 کې ګټه لري، خو بیا هم ستاسو پرمختګ په تاسو پورې اړه لري. جمران وایي انګېزه هغه څه ده چې تاسو ته حرکت درکوي، خو عادت هغه څه ده چې تاسو بریا ته رسوي. دا ډول دوستان شاید تاسو ته انګېزه درکړي، خو دغه انګېزه تاسو باید په عادت بدله کړئ چې تاسو بریالي شئ. دوستانو ډېره مننه چې تعقیبوئ ما. که د ځان جوړونې له دغه ډول موضوعاتو سره مینه لرئ کوښښ وکړئ ویډیو لایک کړئ، که کانال مو سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب یې کړئ، خپل نظرونه مو کمنټ کې وایئ، کوښښ وکړئ نورو دوستانو ته معرفي کړئ تر څو ورو ورو دغه وړوکی کاروان لوی شي او ډېر ځوانان په ګډه سره مخ ته لاړ شو. ډېره مننه. الله پامان.